نن زه تاسو ته یو داسې هوښیار خو بې ایمانه سړي کیسه کوم چې د لږې ګټې لپاره یې د خپل مالک باور مات کړی. هغه فکر کو چې د شیدو په ملاوټ په ډېرې پیسې ونه شي او هیڅوک پرې خبر نشي، خو هغه نه پوهیده چې دروغ، خیانت او بې ایمانی ډېر وخت نه پټېږي. راترې وګورو چې د جمال د لالچ او خیانت څه شو او څنګه یو وارکوټي غلطي د هغه ټول ژوند بدل کړو. په یو ښکلي او آرام کلي کې یو نیک، صادق او امانتدار سړی اوسیده چې نوم یې احمد و. احمد د کلي د هغو خلکو کې و چې ټول کلي پرې باور درلود. هغه څو غواګانې او میشې لرلې او هر سهار به یې تازه شیدې راټولې کړې. خپل دکان ته به یې وړلې او خلکو ته به یې خالصې او پاکې شیدې خرڅولې. د حمیدې صداقت له امله د احمد دکان تل د کلي د خلکو ډک و. د کلي خلک پریل که خالصې شیدې غواړې نو یوازې د احمد دکان ته لاړ شه. احمد نه یوازې رښتینی سوداګر و بلکې ډېر مهربان انسان هم و. که کوم غریب کس په پیسې نه لرلې، احمد په ورته ویل شیدې یوسه، پیسې چې پیدا کړې بیا یې راکړه. له حمیدې عمله ټولو خلکو ورسره مینه لرله. احمد یو کارګر هم درلود چې نوم یې جمال و. جمال ځوان، تیز او ډېر هوښیار و. هغه په خبرو کې ډېر چالاک و او هر څوک به یې په اساني دوکه کول. خو یوه ستونزه یې لرله، هغه د پیسو ډېر لالچي و. د نورو ډېرو پیسو په لیدو به یې زر سوځېده. کله چې به یې د رژې په کای کې د احمد د دکان رش خرڅلا ولید، له ځان سره به یې ویل ټوله وخت زه هم کار کوم خو ډېرې پیسې احمد وړي. حمید هغه فکر ورورو د هغه زور له لالچ څخه ډک کړو. هره ورځ به احمد د مازدیګر له لمانځه وروسته کور ته تله. هغه به په پوهې باور دکان جمال ته پرېښود. احمد به ورته ویل جماله، زه په تا باندې ډېر باور لرم، دکان ته پام کوه. جمال به مسکې شو او ویل به یې اندېښه مه کوئ احمد صاحب، زه ستاسو خپل سړی یم. خو د هغه په زړه کې بل څه روان و. یوه ورځ چې احمد کور ته وړار، جمال یوازې په دکان کې پاتې شو. هغه شاوخوا وکتل، هیڅوک نه و. هغه ورورو د اوبو لوښی راوخیست. لږې اوبه یې د شیدو په لوی ډرم کې واچولې. ور یې شیدې ګډ کړې، بیا یې له ځان سره وښکندل نن به لږې شیدې ډېرې شي، ډېرې پیسې به وکچم او احمد صاحب ته به هیڅ پته ونه لګي. ماښام چې حساب شو، جمال ډېرې پیسې له ځان سره پټې کړې. احمد ته یوازې دومره وکړې چې شک پرې ونه کړې. څو ورځې همداسې تېرې شوې. هره ورځ به جمال په شیدو کې اوبو ګډولې. خلک به همغه پخوانۍ بیا ورکوله، خو شیدې نورې خالصې نه وي. جمال هره ورځ لږ پیسې پټولې. له ځان سره به یې دیل څوک به پوه شي دا خو یوازې لږې اوبو دي. خو یوه ورځ یوه بوډۍ ښځه دکان ته راغله. هغه یې شیدې کور ته یوړې. کله چې چای جوړ کو نو خوند یې بدل و. هغه یې ویل دا د احمد د شیدو خوند نه دی. بله ورځ یو بل کس هم شکمن شو. ورورو د کلي خلکو خبرې پیل کړې. شاید د احمد شیدې پخوا غوندې نه دی. دا خبرې احمد ته هم ورسېده. هغه ډېر حیران شو. له ځان سره یې ویل زه خو هیڅکله په شیدو کې ملاوټ نه کوم، نو دا شکایتونه ولې کېږي؟ احمد پرېکړه کړه چې حقیقت معلوم کړي. بله ورځ یې د معمول خلاف کور ته د تلو ډرامه کړه. جمال فکر کو احمد تللی دی. هغه بیا د اوبو لوښی راوخیست. ور یې اوبه په شیدو کې واچولې. همغه وخت احمد له شا څخه راغی. هغه هر څه په خپلو سترګو ولیدل. احمد ډېر خواشینی شو. هغه په غوسه نه و، خو زړه یې مات شوی و. هغه وویل جماله، ما په تا دومره باور کړی و، ما تا خپل ورور ګڼلو، ته ولې زما امانت کې خیانت وکړ؟ جمال هیڅ ځواب نه درلو، سر یې ښکته واچاوه. احمد د خلکو په وړاندې جمال ونه شرماوه. هغه یوازې ورته وویل پیسې بیرته راکړه او که رښتیا پښیمانه یې نو خپل ژوند بدل کړه. جمال په ژړا شو. هغه ټولې پټې کړي پیسې راوویستلې. څو ورځې وروسته جمال په کلي کې بل کار پیل کړ. دا ځل یې له ځان سره ژمنه وکړه زه به نور هیڅکله بې ایماني نه کوم. هغه په خپل زحمت مزدوري کوله. که څه څه هم عاید یې لږ و، خو زر یې آرام و. ورو ورو خلکو هم پرې بیا باور پیل کړ. یوه ورځ احمد د هغه دکان ته ورغی. جمال حیران شو. احمد مسکی شو او وویل کله چې انسان خپله تیروتنه ومني او ځان بدل کړي، الله تعالی ورته نوې دروازې پرانیزي. د احمد دا خبرې د جمال په زړه کې د تل لپاره پاتې شوې. له هغې ورځې وروسته جمال د صداقت، امانتدارۍ او حلالۍ روزي ژوند خوره کړ. ګرانو دوستانو، دا کیسه موږ ته دا درس راکړي چې خیانت، دروغ او ملاوټ شاید لنډه ګټه ولري، خو پایله یې تل شرم، بې باوري او پښیماني وي. خو حلاله روزي، امانتدارۍ او صداقت که لږ هم وي، د الله تعالی برکت پکې وي او انسان ته عزت ورکوي.
نو راځي چې تل رښتیا ووایو، د خلکو په امانت کې خیانت ونه کړو او خپل روزي په حلاله لاره وبچو. که تاسو ته دا زړه راښکونکي او عبرتناکه کیسه خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو او کورنۍ سره یې شریکه کړئ او د نورو داسې په زړه پورې پښتو کارټوني او اخلاقي کیسو لپاره هم د اوس پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ. ستاسو یو سبسکرایب زموږ لپاره لویه حوصله ده او موږ ته ځواک راکوي چې لا شي او دې او زړه راښکونکي پښتو کیسې درته وړاندې کړو. تر بلې ښکلي او عبرتناکه کیسې پورې په امان الله. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.